د بخښونکي او مهربانه خدای تعالی په سپېڅلي نامه د سلام او احترام په وړاندې کولو سره مو د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته زه فهیم الله افغان هرکلی کوم. د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ټوپ دښتې سیمه کې د شهیدانو جامع جومات د یو پانګوال په مالي ملاتړ د شاوخوا 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دا جومات په یو وخت کې د 2000 لمونځ کوونکو د ځایېدو وړتیا لري او د جنازې د لمانځه لپاره هم د 3000 کسانو د ځایېدو اسانتیاوې پکې برابرې شوي دي. دفاع وزارت ویلي افغان دفاعي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سرحدي سیمو کې سلګونه توکي، روغتیایي وسایط او قاچاقي وسلې کشف او ضبط کړي دي. د یاد وزارت په وینا 14 تنه چې غوښتل یې توکي له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته انتقال کړي نیول شوي دي. د اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د داعش د شتون په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وروستۍ څرګندونې ته په خبرونه کې وایي داعش ډله په افغانستان کې په بشپړه توګه ځپل شوې او هیڅ ډول فزیکي شتون نه لري. دا غبرګون وروسته له هغه څرګند شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي و داعش خراسان لا هم د منځنۍ اسیا لپاره یو جدي امنیتي ګواښ ګڼل کیږي او هڅه کوي افغانستان د خپلو فعالیتونو د پراختیا لپاره وکاروي. او د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د غزې په بیلابیلو سیمو کې د اسرائیلي رژیم د بریدونو له امله لږ تر لږه 14 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د الجزیرې خبري شبکې د راپور له مخې د غزې په مرکزي برخه کې د بې ځایه شویو پر پنډغالي د اسرائیلو یوې بي پیلوټ الوتکې د ملکي وګړو پر یوې غونډې برید کړی چې له امله یې 8 فلسطینیان شهیدان شوي او لږ تر لږه 20 نور ټپیان شوي دي. او وروستی خبر هم دا چې ایران اعلان کړی چې په کویټ کې د العدیدې او علي سالم پوځي اډې او په اردن کې د الرزق پوځي اډه په نښه کړې ده. په یادو بریدونو کې د امریکایي ځواکونو د مهماتو زیرمې او د سون توکو ذخیرې له منځه وړل شوي دي. بلخوا د ایران مرکزي قمندانۍ سینټکام ویلي چې د پرله پسې 9 شپې په بریدونو کې د ایران د څارنې مرکزونه، لوژیستیکي بنسټونه او سمندري پوځي وړتیاوې په نښه کړي دي. قدرمنو لیدونکو د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه همدومره و چې ما فهیم الله افغان درته وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.